سورۃ قاف، ذاریات او تور دا دریوار سورتونه دا په جدا مستقله دعوه دي چې قیامت ته چې الله وی قیامت خامخا شته دیو بل په طرقه باندې. سورۃ قاف کې به وایي چې کذالک الخروج دغه څه به زمکه نه راوځي، زمکه ته وګوره دا فصل ته څنګه راووته دغه څه به راوځي. نو سورۃ ذاریات کې به وایي چې انما توعدون لصادق، دا وعده رښتیا ده ها تاسو سره شوی ده. وان الدین لواقع، او جزاء او سزا به خامخا واقع کیږي، راضی به دې کې شک نشته ده. نو سورۃ تور کې بیا وایي چې ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، دا عذاب به واقع کیږي، وره دا څوک واپس کول نشي، د قیامت اثبات کوي. نو په دریوالو سورتونو قاف، ذاریات او تور. په سورۃ قاف کې اول تصدیق د قرآن کوي، بیا ورپسې زورنه ده هغه خلکو لره چې پیغمبر انکار کوي او شک پکې کوي. بیا به عقلي دلیلونه ذکر کوي ترتیب سره 15. ولې توحید خو خامخا کی کنه، هر صورت کې به توحید یې خپل دعوی ارنګي ښه. بیا ورپسې د عذاب د مشرکین، او بیا ورپسې بس چې په تصدیق د قرآن شروع کړو نو په دې به ختم کړي چې فذکر بالقرآن من یخاف وعید. بسم الله الرحمن الرحیم. نزول کې بس د سورۃ مرسلات نه قاف اشاره دی ته ده چې پیغمبر ته وی قف عندما شرع لك، بس ادریگا چې الله تعالی نازل کړی دي دغه سره ودرېږي. یا قاف معنا قضی الامر، بس فیصله شوی دی، کار خو فیصله شوی دی چې قیامت برازي. والقرآن المجید، گواه دی دا قرآن د بزرګۍ کتاب په دې خبره باندې چې تاسو بیا ژوند کیږئ، لتبعثن په دې گواه دی چې بیا ژوند کیږئ. بل عجبو، بلکې خلق خو تعجب کوي، ان جاءهم منذر منهم چراغ يرون کې د دې د جنسنا. فقال الكافرون، نوې دي کافرانو هذا شيء عجيب، دا خو ناشنا خبره ده چې پیغمبر راغی او بیا زموږ په شان ته بشر راغی، دا خو یې مونږ نه منو، ناشنا خبره ده. او داسې کې اذا متنا وكنا ترابا، خبرې داسې کوي ناشنا چې کله مونږ مړ شو او خاورې شو نو دې وی چې بیا به ژوند کول شي. اذا متنا وكنا ترابا نبعث، بیا مونږ ژوند کول شو. ذالک رجع بعید، دا خو د عقل نه ډېر لري ده، بیا واپس کېدل دا خو د عقل نه ډېر لري دي. الله وی دا ډېر نږدې دي. ولې قد علمنا ما تنقص الارض منهم، الله یې مونږ پوهېږو په هغه اندازه باندې چې کمی د ځمکه د دې د بدنونو نه، چې د ورځې د ځمکه څومره خوراک کوي د دې نه. ما تنقص الارض منهم، الله یې زه په هغې پوهېږم کنه چې د هر بنده نه د ځمکه د ورځې څومره خوراک کوي. وعندنا کتاب حفیظ، او زمون سره یو کتاب دی ډېر محفوظ، هر څه پکې لیکل شوي، هر څه لیکل شوي. اته وی دا ډېر د عقل نه لري ده. بل کذبوا بالحق لما جاءهم، بلکې دې دروغجن که حق قرآن کله چې راغی دي تا فهم فی امر مریج، دې په داسې یو کار کې دي چې هغه ګډوډ دی. مریج اکار په دې ګډوډ شوی دی کنه. سو کوئی چې نن بیا رشته دی نه ژوندون، سو کوئی چې یې به خو صرف روح به وي ژوندی کېږي، بدن خو لا ختم شو، دا نه ژوندی کېږي. مریج ټول ګډوډ دي. نو الله وی چې تاسو شک کوئ کنه، نو د شک د علاج شته دی کنه، دا عقل نه کار واخلئ. افلم ينظروا الى السماء، ایدی نګوري په نظر د عبرت سره د اسمان تا فوقهم چې د پاسه دي نه دی، کیف بنینا، څنګه مونږ جوړ کړی.
دی جوړښت ته وګوره وزینا بهم صبر خسته کړي استورو سره وما لا من فروج او نشته په دې اسمان کې چرته چود نه دې کړی شوی کنه دستا باندې خو نه دي چیلون ته سجوا کوشي نو ترکشي نه نه والارض مددنا ازمک مونږه فرکړی دا والقینا فيها رواسي او غرزولی مونږ په دې کې غرونه وانبتنا فيها من كل زوج بهيج زرغون کړی مونږ په دې کې هر قسم جوړه تازه تازه تبصرتن دا د پاره د عبرت تبصرتن دا د پاره تعلیم چې خلق ته عبرت واخلي دا ټول سيزونه د عبرت دي کنه او کتاوت د عبرت په نظر وکاتنو وذکر لكل عبد منيب او دا یاداش ده د قیامت د هر هغه بنده د پاره چې الله ته رجوع کوي ونزلنا من السماء ماء مباركا مونږ نازلو د اسمان نه داسې اوبه چې ډیر د فائدې دی او ډیر د خیر او د برکت دي اوبو کې څومره فواید دي د حد زیات ښه برکت هغه ته وایي چې فائدې په یو شي کې ډیری نو اوبو کې ډیری دي کنه فانبتنا به زرغون کوم په دې اوبو سره جنات باغونه وحب الحصيد او هغه دانه چې فصل یې لوشي فصل یې لوشي نو دانه تروزی کنه دانه خو نشي ریبلې حب الحصيد دانه خو نه لوکیږي هغه بوټي لوکیږي نو د اضافت د دې حیثیت نشوي بیان د دې رو جماعتي وشي کنه ارسو علماء خام را جمع کړی دي دومره مهربان ذات ته کنه د کم ځای نه راځي او مخې ته پرتی دې نور نه خبر چې دا کم ځای نه را لا څومره خرچه پیو شو الوی لوی ټریلی پکې چلی دي بس دې تش د خوراک نه خبر ده واحینا به بلتا میتا اجوندې کوم په دې وبو سره کله وچ کذالک الخروج دا عبرت ته کنه یا بندا دی فصل تو ګورا د زمکه نه څنګه راووته نو دی دانو تو ګورا د دې فصل نه څنګه راووته کذالک الخروج دا څه وڅوم راوځي کنه دا ګرانه چې ته چې زامتنا وکنا اصل ځان ته ګرانه کړی دا کذالک الخروج دا اوس تخفیف دنیوي ذکر کوي ولی وردا عقیده مساته کني هلاک وشي دا عقیده چې چا ساتل کنه دا وی حال ګوره اته قومونه تکذیب کړو مخکې د دینه قوم د نوح علیہ السلام او اصحاب الرس او خلق ظالمانو چې پیغمبر یې په کوی کې هلاک کړو او سمودیانو عادیانو فرعون و اخوان لوط او غرونه د لوط علیہ السلام دی ولرونه وته وي ځکه هغه ډیره خیر خوای کړی و دومره خیر خوای لوط علیہ السلام سره دې چې قوم نه نو غوړه ارور وته وي ځکه ورور ستاره دې چې تا خیر خوای کوي کنه واصحاب الایکه او بلوال خلق قوم شعیب علیہ السلام او قوم د تبع بادشاہ د حمیر قبیله کل کذب الرسل ټولو درو جنکل پیغمبران فحق وعید او ثابت شپی زما عذاب دا بیاوی ها چې تا باندې خبره ډیره ګرانه شو چې ته چې مونږ مړ شو خاوري شو کنه نو بیا به ژوند لیکيګو الله وی ته ځان نه ژوند دی کې چې ګرانه تا زبر ژوند دی کوم افعینا بالخلق الاول ولی مونږ ستړي شو په دې اول پیدایش باندې چې بیا نشو دوباره ژوند کوله بلهم فی لبس من خلق جدید بلکې دې په ډیر غټ شک کې دي د بیا پیدایش نه الله وی شک مکوا ته زمانه خبر ولقد خلقنا الانسان یقینا من پیدا کړل انسان په څه طریقو سره پیدا کړل نو قدرت هم وګوره او علم ونعلم ما توسوس به نفسه اپویګو مونږ پاغه سباندې چې وسوسې اچید تدا خپل نفس او دروازه سور وسوسې هر بنده ته چې د خپل نفس وای کنه الله عزت نه خبره ما
نفس خو سړی ته په یو ساعت کې یو شل خبرې کوي که نه ښه او الله د ټولو نه خبر دی چې دی درته وویه دی درته وویه دا څنګه خبر دی ونحن اقرب الیه من حبل الورید الله یې مونږ ډېر نږدې یو ده ته د هغه رګ د حیات نه کوم رګ کې چې ستا سازي راځي که نه نو الله وایي زه ته د هغې نه ډېر نږدې یم نو د هغې نه نږدې څه مطلب دی بس دا د متشابهاتو نه دی که نه مونږ پرې نه پوهېږو ونحن اقرب د متشابهاتو نه دی حبل الورید اضافت بیانی دی هغه عین ورید دی که نه من حبل الورید تا سره وارد شته تا ته الله دې نه ډېر نږدې دی اذ یتلقى المتلقیان ادي حفاظت ته وګوره تا سره دو چوکیداران مقرر کړی دي هغه دو ملائکه کله چې را اخلي هغه دوه راغستون کې ملائکه عن الیمین چې یو خي طرف ته دی وعن الشمال او بلکین طرف ته دی قعید دوار سره قعید دی عن الیمین قعید وعن الشمال قعید و یو ځای ذکر کو بل ځای نه چې دا سره تاسو دکا کنه ادا دي سکی چې ناس دی په یو غو په لوګ باندې ما یلفظ من قول نرو باسی دا بندا یو خبره دخلینا الا لدیه مگر د سره نږدې رقیب عتید نگهبان ملائک دی تیار عتید معنا تیار دی تناسداری بل کار نشته کنه چې تاسو خبره کوي نو بصریه لیکي وجاءت سکرۃ الموت بالحق خیر دی الله وی هغه وخت به راشي اچھا ته نډیر یریږي را بشي هغه بیوشي د مرګ او پرشتیا سره نو جاءت خدای ته وی چې راغلی دا ماضی ده نه دې لپاره وی چې ګوري یقیني خبره ده نور په معنا دی یجی او سره ده هغه بیوشي د مرګ برازي بالحق به رښتیا حق پکې نشته ده ذالک ما كنت منه تحید او به ویل شي د الله طرفنا چې دا هغه وخت دی چې تبا د دینه تختیدی تا ډیر ځان ساتو منه سمانا د مرګ نه څوک ځان نشي ساتلی خو د اسبابو نه ځان ساتي د مرګ اسباب ډیر دي په سمندر نه ورګریږي ځکه دا د مرګ سبب دی د بی پاله نه ځان ساتي ځکه دا د مرګ سبب دي ځان سره بوتل کې وګرځي او ریمالی شون ته نیولی وی ملک ټول آلودگی ده جراثیم دي د اسباب نه ځان بچ کی د مرګ نه څوک تښتېدی شي دا خلک چې څومره کوشش کوي کنه دا د دې لپاره چې منه تحید اسپیټال له خوش نه کو ونفخ فی الصور فقوالی شي بشپېلې کې ذالک یوم الوعید دا غروز د عذاب وجاءت كل نفس ما سائق وشهید را بشي هر یو نفس چې هغه سره بدقه دو ملائکه یو بتن رستو یو بل بتن مخکی وي سائق چې د رستو نور پسې نه هغه ته سائق وي شړیه کنه او شهید هغه بل به گواہی لقد كنت في غفلة من هذا وبوي د تعالی چې ته خو نوې خبر د دې روز نه کنه ډېر لوی غفلت کې پروت وي او تا انکار ځکه کو چې اذا متنا وكنا ترابا دا خبره ډېر رد کړې وکنه فکشفنا عنك غطاءك لری کومستانه غ پردا فبصرك اليوم حديد نن دې چشمو ته حاجت نشته نظر دې ډېر تیز دی هر څه ویني کنه ها جنت ویني جهنم ویني هر څه ویني فبصرك اليوم حديد نظر دې نن ډېر تیز دی دا اوس د سره نور مرګري دي حدیث کې راځي هر بند سره دو مرګري دي قرین من الشیاطین و قرین من الملائکه یو سره شیطانان نو مرګري بل سره د ملائکو نه الله تعالی علم دې څومره دي وسره علیکون کې خدان د دوته نه دي نو او بوئی هغه یو فرشتہ دا د ملائکه ذکر دی او بوئی هغه مرګري د ملائکو نه هذا ما لدي عتید
دا د ټول ریکارډ ما سره تیار پروت دی الله هاذا ما لدی دا ما سره چې صدیق نه عتید تیار د ژوند ټول ریکارډ پروت دی الله بو توي القيا في جهنم وی غردوی جهنم تا یا تسنیه تکرار القی ما القیات نجو وی غردوی جهنم تا کل کفار عنید هر یو غټ کافر او عنادګر او مناع للخير چې دنیا کې د دین او د توحید مسله منې کوله د قران یې منې کو اسلام یې منې کو د خیر کارونه یې منې کوله معتدن د حد نه زیاتې کوونکې مریب او خلق لره په شک کې غرضونکې ایبونه ډېر بیان کړو چې دا څوک دی کفار عنید مناع للخير معتدن مریب الذي جعل مع الله الان اخرات نه پیژنې تاسو نه پیژندو دا سړی دی چې ګرځي الله سره شریکان مشرک دی کنه الله له شریک ګرځول فالقياه تصوير ذره په عذاب سخت کې دا خو خبر اخلاص شو هغه خپل ډیوټي ذمہواری پیش کړ الله ته چې دا د ریکارډ دی اوس هغه چې د شیاطین نو سره مرګره دی نو په هغه باندې نا وخت شو قال قرينه ابو غمرګره د چې شیطان دی ربنا یا رب زمونږه ما اتغیته ما نه گمراه کړي ولكن كان في ضلال بعيد دې په خپل په گمراهۍ لري کې و ولې دنه دې گمراه کړي ته تراشي ګرځې دي او دې د پاره ګرځې دي کنه نو ما اتغیته سمعنا یعنی ما اتغیته بقوتي وسلطانی زما په زور نو بس ما خو تاسو وسوسه کړی و ورګره مې وکنه خبره مې کړی و او د په عمل کړو زما خو په زور نو زبردستی نو هغه به نه د گمراه کړی و جنگ به شي الله بو یا په لشه جنگ مکوي دلته قال لا تختصموا لدي او بو الله چې جګړه مکوي ما سره وقد قدمت اليكم بالوعيد او ما مخک تاسو سره لګل او خپل وعید يرولې مې قرآن باندې کنه چې یریږي ارسمه ته بیان کړو نو وسله جګړه کوي ما يبدل القول لدي الله وی نشي بدلې دې خبره زما سره ما يبدل القول لدي الله کوم قول چې ما کړی نو هغه نه بدليږي یو دا معنا دویم دا چې ما يبدل القول لدي هغه قول د عذابي که د ثوابي هغه دې کې اوس نشي بدلې دي تا قیامت ته که څه توبه استلو سو مینت او زاریو نه په دنیا کې کېدل تک نه کیږي دا ځکه وایي چې وایي دا سړی با الله ته وایي چې الله د گمراه کړي ما د په مازیاته کړي ده هغه به نوازیاته نه کړي بعضی وایي چې داوم د ملائک قول چې ربنا ما تغیته ولی وی دی وایي چې الله ستاسو ملائکه په ما باندې سی واسلی کړي ما نه لیکلي او دی لیکلي دي نو هغه وایي چې نه ما تغیته ولیکن دا دې سره زیات نه لګي ملائک خبره مخکې ذکر شو او نیم ظلم کوونکې په خپل بنديانو باندې چره یوم نقول لجهنم آیات کا اور چوبوي جهنم ته علم تلعتی چډک شوي وتقول او بچوي هل من مزید نن نور زیاتی دکیږي چتا دا وتولي وی چې علم تلعتی ځکه الله خپل وعده پوره کوي کنه الله ویلو دنیا کې چې لأملأن جهنم ما جهنم سره وعده کړی چې دا کوم بلی نو څنګه ځکه تاسو کوي چې زما وعده پوره شو هغه وایي چې نه هل من مزید ډېر زیات دی نور ډېر حدیث کې راځي چې الله په خپل قدم کې دي کنه دا جهنم بوي قط بس الله دې وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَنَذِّبَ بکړي جنت د پاره د متقینانو الله بدی نه کړی
نو بس جنت بو ترا نزدیک کی غیر بعید لری وتن نه او بو الی شهاده ما توعدون دا غرض چې تاسو سره وعده کول شو لكل اواب حفیظ خدا هر چاته نصیب کیږي دا ارغه بندتا چې موحد وي الله تعالی ګرځي حفیظ او حفاظت کړي په سنت باندې متبع د سنت وي هغه څوک دی چې یریږي د رحمان ذات نه په غیبه او راغلی الله سره په داسې ځړ باندې چې هغه کې یره موجود وي وجاء بقلب توجه بقلب الله تداسې په حضور سره ولاړی په توجه سره چې یره کوي په هر عبادت کې او ویل شي چې داخل شي په سلامتیا سره ذالک یوم الخلود دا مشوال ورته لما یشاؤون فی هذه الپاراغسلی چې غواړي په دې جنت کې ولدینا مزید الله یې زموږ سره نور زیاتی نعمتونه مشته زیاتی نعمتونه هغه ډیر سيزونه دي کله وریځ راځي باران نو به نکیږي دسو چې د دې صفحه د جامو د سرو د سپینو د ملغلرو د حور او د غلمان ولدینا مزید کله وی جنتی ناستی دې به کله یوازې ناستی سوچ وکړي دې کې به یو حور د جنت راشي شاده غاړي نه او دلته په ګلاس کې دې چې دې وګوري نو خپل مخبه کې ویني یا خدای پاک دې وو ته وی چې من انت وسوکي هغه وی انا من مزید تعالی نو ویل سورته قاف کې چې ولدینا مزید هغه زم کنه وکم اهلکنا قبلهم من قرن سمر علا کړي موږ مخکې دینا پیړې هم اشد منهم بطشن چې ډېر سختو د دینا په زور کې فنقبوا فی البلاد ډېر منډي والي خلاص نشو کله یو پلا کله لندن ته کله امریکای ته کله یو پلا الله وی خلاصيږي وکم دې تمانی ولې کنه علاج مکه واسه پیسې خرابې د وارثانو مال خرابې کینه پارام باندې چې سو پورې د ژوند دی نه یبا کینو بیا وځي لندن ته سلځي ولین ته کې علاج کیو کې نه جوړ بشي سو فنقبوا فی البلاد یوم انا دار ډیرو ګرځیدل په دې خارونو کې خلاص نشو هل من محیص الله تپوس کې چې خلاصې ومنته نه خلاصې خو بیانې کنا ان فی ذلک لذکر یقینا پدې کې ډېر لوی عبرت ته سورۃ اول خبر الله والقرآن المجید پدې کې ډېر لوی عبرت ته لمن کان له قلب دا چا د پارا چې عقل پکې او القسما وهو شهید او یا غوت کی دی ډیر په غور سره او حاضر وي د قران عبرت واستې شي کنه څوک الله وی چې عقل پکې ډیر قلب او بل صفت پکې دای چې وغو تقدیر په توجه سره الله ول ډیر خیر ورکي څوک داسي چې هغه پويږي نه نو بس اسی عمر ضایع کیو د مور او پلار د خدمت نه امزان استلی ایستنه جوړ نشي اسوک داسي چې خو خياري طاق المندي خو بس لګیای لبي کینو اکل په خپل باندې خاتونه کوي پینونه پیراکاږي اکل په زمکه باندې تصویرونه جوړي ادا خو خياري خو توجه ولا څوک پیدا کوي نه سبق نشي ویل دا دو شرط دي پکې ها ولقد خلقنا السماوات والارض ایتنا من پیدا کړی دي اسمان نو زمکه او سچ په میند دي دواړو کې دي په انداز د شپږ ورځې کې ان دې رسېدل مونږ تستړیواله لکه يهود وی نستړی شنو به د خالی پرز باندې آرام کاو کنه فاصبر تسلی اے پیغمبر صبر کوا علامه یقولون پاوس چې دی وای وسبح بحمد ربک او تسبیح وای په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نور نه چې وخت د سبا دی او قبل الغروب مخکې د پریوتو نه چې مازیګر دی بکره او عشیه ده ومن الليل وقتونو د شپې کې هم فسبحه تسبیح وای وادبار السجود اډیر خو وخت د ذکر چې دی نو هغه د مانځنه پس
منظور دیو کو سجدی دیو لګولې نو ذکر کوا وادبار السجود ذکر الحمد وایا تسبیح وایا درې درس دله واستمع یوم ینادی المنادی او وقت کی دا غروزی تا چی آواز بو کی آواز کون کے من مکان قریب دن ازدی زین اسرافیل علیہ السلام یوم اسمعون الصیحة بالحق اگر ود دا چی وابوری دا خلق اگر چغا دا غا دیر پی یقین سرخا اس پور ٹوکی کی وقت کے پی یقین سرواوری ذالک یوم الخروج دا غروز دا چی خلق براوزی دا زمکنا انا نحن نحيي ونميت وبشك منبا جوندکو خلق او بیا ملکو ویلین المصير ومن تبرا گرزی یوم تشقق الارض عنهم سرا فغرد باندې چوچوی دا زمکه دینا ندی بمنډي وی سراعا د دې صفت مسرعين سورہ حجر کې راغلیو مقنعي رؤوسهم موتعين منډي بوي هغه پلخه ذالک حشر علینا یسیر الله وی دا جمع کول د خلق فما باندې آسان دي نحن علم بما یقولون تسلی من خپوی کو پاغه سوچ دی وای او مان تعلم بجبار اتبدی باندې زبردستی نشي کوله فذکر بالقران تازی مواردا ده والقران المجید فذکر بالقران دا ګورت دې ټول رسو سوراتونو کې بیا راځي ها بیان کا په دې قران سره عبرت ورکا هغه څوک به نه فائدہ اخلي من يخاف وعید شریږي زما د عذاب نه